سلام ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ پیپټیک السرز ډیسیز یا پی یو ډي او یا هم د عامیانه لهجه باندې د معدې زخم چې ډیر اهم او مهمه ناروغي ده. نو څنګه کولی شو موږ د نوموړې ناروغۍ څنګه پیژندلی شو او څنګه د نوموړې ناروغۍ درملنه کولی شو؟ البته 15 هغه سټنډرډ درمل چې د نوموړې ناروغۍ لپاره را خاص شوي دي. نو هغه 15 سټنډرډ درملنې کومې دي؟ هغه 15 سټنډرډ رژیمونه او یا هم په اساس د درملنې چې د نوموړې ناروغۍ دپاره راجع شوي دي کومې دي؟ نو راځئ چې لومړی په دې باندې پوه شو چې پیپټیک السرس یا د معدې زخم څه شی دی. پیپټیک السرز د معدې اثنی عشر یا د ډوډینوم او د مرۍ د دننۍ طبقې د خلاص زخم څخه عبارت دی چې پراخوالی د 5 میلیمترو څخه زیات او ژوروالی تر میوکوزا لاندې پورې وي. یا په بل عبارت که د التهابي وتیرې له امله د معدې او اثنی عشر مخاطي طبقه په بشپړ ډول له منځه لاړه شي د زخم په نوم باندې یادیږي. د معدې زخم ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ په دوو اهمو او مهمو برخو باندې تقسیم شوی دی چې یو ته د پیپټیک السر البته په دوو مهمو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا چې یو ته ویل کېږي ډوډینل السرز او بل ته هم ویل کېږي سټامک السرز، یا د معدې زخم او یا هم د اثنی عشر او یا د وړو کولمو زخم. د معدې زخم اکثرا معده دوه انحناوې لري چې یو ته ګریټر کرویچر او بل ته لیجر کرویچر ویل کېږي، چې اکثرا د معدې زخم یا چې په دغه ګریټر کرویچر یا په کوچنۍ انحنا کې رامنځته کېږي، او د ډوډینل السر یا د ډوډینوم زخم اکثرا د ډوډینوم په لومړۍ قطعه او په لومړۍ برخه کې رامنځته کېږي. دا چې د معدې زخم او یا هم د اثنی عشر د لومړۍ برخې زخم ترمنځ کوم تفاوتونه دي او څنګه پیژندل کېږي؟ نو راځئ چې زیات نه بلکې په یو څو مهمو او اهمو خبرو باندې خبرې وکړو او نور لاړ شو خپلې موضوع ته چې څنګه موږ کولی شو د معدې د زخم درملنه وکړو. لومړی راځئ چې د معدې د زخم د اعراضو او علایمو په هکله باندې وغږیږو چې آیا که چاته د معدې زخم پیدا شي نو هغه به کوم اعراض او علایم ولري. نو راځئ چې لومړی په دې هکله باندې بحث وکړو. د معدې یا د پیپټیک السرز اعراض او علایم عبارت دي له هیرت بارن، لوس وایټ، وامیټینګ، نایزیا، بلوټینګ، لوس اپیټیټ، ډل پین، برنینګ اینډ فاتیګو. راځئ چې په پښتو باندې هم پوه شو چې د معدې د زخم مهم اعراض کوم شی دي. یعنې د آیا کله مو د زړه سوخت کړی؟ د زړه سوخت څخه شاکي شوي یاست؟ آیا تاسو ښه اشتیا لرئ؟ آیا تاسو خپل وزن بیلی؟ آیا تاسو کانګې لرئ؟ آیا تاسو زړه بدوالی لرئ؟ آیا په خېټه کې مو باد تجمع کوي؟ آیا د زړه لاندې ساحه مو درد لري؟ آیا ستړتیا او د سوخت احساس کوئ؟ آیا په استفراغ کې مو وینه راځي؟ آیا د ډک جوابچای سره مو وینه ځي؟ یعنی هیماتومیسس اور میلانا. دغه د پیپټیک السرز عمده اعراض چې یو ناروغ په دغه اعراضو کې راځي. د پیپټیک السرز کاسز عبارت دي د اچ پایلوري تر ټولو اهم او مهم کاسز چې اکثرا په ډوډینل السرز یا د وړو کولمو زخم رامنځته کوي. بل انسایډ چې اکثرا د سټامک السرز یا د معدې زخم رامنځته کوي، او بل هم سموکینګز یا سګریټ، الکول، جنیتیکي فاکتورونه چې ډېر پکې جنیتیکي فاکتورونه اکثرا داسې نه دي ویل شوي چې مثلا حتما پکې رول لري، خو تر ډېره حده پکې جنیتیکي فاکتورونه هم په دې کې رول لري. موږ څنګه معلومولی شو چې آیا دغه زخم د معدې زخم دی او که چېرته د وړو کولمو زخم دی؟ د ټولو بهترینه اله او معاینه چې د دې لپاره ده هغه انډوسکوپي ده، چې د انډوسکوپي په ذریعه باندې معاینات ترسره کېږي چې د خولې د لارې پیپ داخلول کېږي او هغلته د معدې څخه د
مکمل تصویر اخیستل کیږي او د مونیټور په ذریعه باندې کتل کیږي. همدارنګه د نوم برخه ته هم داخلول کیږي او د مونیټور په ذریعه باندې کتل کیږي. خو د بعضې اعراضو علیهم الوجه هم فرق ورته کیږي، لکه د معدې اکثرا د سټامک السرز ناروغان چې دي ښه اشتیا لري خو طبعا د خوراک اخیستلو څخه ویریږي. که چېرته وایي موږ خوراک واخلو نو موږ ډېر سخت درد سره مخامخ کیږو، نو خوراک په دې خطر باندې نه کوي. خو د ډوډینل السر ناروغان په پولیکه کې ډېر سخت درد لري چې کله خوراک وکړي نو د خوراک سره درد آرامېږي. همدارنګه د انټي اسید سره درد آرامېږي او د خوراک سره درد آرامېږي. دا یو او دویم دا چې د ډوډینل السرز ناروغان همیش لپاره د ښه اشتیا لرلو د ښه خوراک لرلو له کبله وزن اخیستونکي اوسېږي او وزن نه بایلي. خو ولې د سټامک السرز ناروغان اکثرا وزن بایلونکي اوسېږي او خپل وزن د لاسه ورکوي. د سټامک السرز ناروغانو اشتیا البته چې خرابه، خو د ډوډینل السر ناروغانو اشتیا ورسره ښه اوسېږي. نو راځئ چې اوس د دغې درملنې په هکله باندې بحث وکړو چې آیا درملنه چې شی ده، نو تر اوسه راځو خپل اساسي او اهم مهم موضوع ته چې هغه 5 رژیمونه چې د اچ پیلوري په درملنه کې مهم رژیمونه دي، هغه رژیمونه کم دي چې باید یو ناروغ ته په سټنډرډ ډول درملنې سره ورکړل شي او ناروغ ورسره شفایابه شي. دا چې زموږ ډېری ناروغان ډېر وخت شاکي اوسېږي چې د درملنې سره د تکراري درملنې سره دوی جواب نشي ویلی. د هغه علتونه دا دي چې یا به دغه درمل په کافي ډول سره نه اخیستل کیږي او یا به هم دوز په خراب ډول سره اخیستل کیږي او یا هم اکثرا بعضې خلک چې د اعراض او علائم د 5 ورځې یا 2 ورځې یا 3 ورځې درمل واخلي، د هغې څخه وروسته اعراض او علائم له منځه ولاړ شي نو بیا درمل خوشي کي. نو دغه بعضې نه د هغه کړنې دي چې کوم د ټولنې د هغه سره د غوښتنې دي، د ټولنې غوښتنې دي او زمونږ ټولنه چې دا چې د پوهاوي له کچه که ضعیفه ده او هغه ده، نو دغه درمل په کافي ډول سره نه اخیستل کیږي. نو دې دپاره عامه پوهاوی دا دی چې باید کله چې د ډاکټر هدایت درته درکول کیږي او د خصوصا د پیپټیک السر ناروغانو دپاره چې هغه کومه کراکولم د درملنې کارول شوی دی، باید د لومړني کراکولم سره مطابق دا درملنه ترسره کړی شي او د هغې دوز په پوره ډول سره واخیستل شي. نو که چېرته په هغې کې کموالی او یا هم هغه راځي، نو ویل کېږي چې دغه درملنه په صحیح ډول سره جواب نشي ویلی، نو دغه ناروغانو ته دوباره یا د 4 میاشتو یا د 5 میاشتو یا د 6 میاشتو په دربر کې بیا اعراض او علائم پیدا کېږي او د ناروغ د ناروغ د صحت د خرابوالي لامل کېږي بیرته. نو هغه 5 رژیمونه یا 5 سټنډرډ درملنه چې د پیپټیک السرس یا د معدې د زخم یا په عامه لهجه د معدې د زخم لپاره کارول شوي دي، هغه کوم دي؟ اول رژیم چې د OCM رژیم په نوم باندې هم یادېږي، دغه رژیم د 14 ورځو دپاره درملنه ده. د 14 ورځو دپاره پای در پای درملنه باید په ترتیب سره دوا وخوړل شي. په دوا کې کوم قضایي را نه وړل شي. که چېرته قضایي راوړل شي په دوا کې، نو دغه د ناروغ خپله باید نوموړی جبران ورکړي او د نوموړې خساره به خپله ناروغ ویني، ځکه چې درمل ټول زهر دي او د درملو د ګټو پر عوض بلا ډېری تاوانونه هم لري او ناروغ په ځای دی چې هغه ناروغ ته ګټه ورسېږي، ناروغ ته ضرر هم اوښتل کېږي. نو دغه درملنه باید په کافي ډول سره واخیستل شي. لومړی رژیم د اومیپرازول 20 ملي ګرامه BID یعنې په ورځ کې 2 وخته، البته چې په نهاره باندې دغه درمل خوړل کېږي، د معدې درمل دي، په نهاره باندې خوړل کېږي. اومیپرازول 20 ملي ګرامه BID په ورځ کې 2 وخته باندې. د دې سره په خوا کې باید دغه ناروغ کلیترومایسین 500 ملي ګرامه هم په ورځ کې 2 وخته باندې واخلي او ورسره خوا کې میټرونډازول 500 ملي ګرامه BID او یا په ورځ کې 2 وخته واخلي. نو د طب پوهنځۍ د محصلینو لپاره د ښه کړنې د لومړی رژیم چې د هغه OCM means omeprazole, clindamycin and metronidazole. Omeprazole, clindamycin and metronidazole. Omeprazole 20 milligrams, clindamycin 500 milligrams BID. Omeprazole is also BID, clindamycin is also BID, and metronidazole 500 milligram is also BID. We will
مونږ باید دغه ناروغ ته ورکوو او د ناروغ د عامه پوهاوی تر ټولو ډېر مهم دی چې باید ناروغ په دې باندې پوه کړی شي چې دغه درمل په کافي ډول سره واخلي او په درملو کې کوم قضایي رانوړل شي ځکه چې دغه یو ژوند ګواښونکې ناروغۍ ده چې د پیپټیک السرز د کارسینوما باندې بدلیدونکې یعنې په عامه لهجه د سرطان باندې بدلیدونکې ناروغۍ ده چې دی د یو اهمو د اختلاطاتو له وجې هم یو اختلاط سرطان یا کینسرز یا کارسینوما ورکوي. نو راځئ د هغه اعراض چې ما ذکر کړه د هغه اعراضو په کتو سره خپل ځان کې دفعتاً مونږ ډاکټر ته مراجعه وکړو او د ډاکټر څخه د لازم هدایات ترلاسه کړو. دا و اول رژیم یا فرست رژیم. OCM is the first regime in the standard treatment of peptic ulcers. And second regime is OCI. OCI is also for 40 days. OCA is also for 40 days. In the OCA is omeprazole 20 mg BID and clarithromycin 500 mg BID and amoxicillin 1 gram BID. And omeprazole 20 mg په ورځ کې 2 وخته، کلیترومایسین 500 ملي ګرامه په ورځ کې 2 وخته او اموکسیسیلین 1 ګرام په ورځ کې 2 وخته. OCI O means omeprazole, C means clarithromycin and A means amoxicillin 1 gram BID means 2 times in the day. Omeprazole BID means omeprazole 20 milligram in the morning and 20 milligram in the evening. And also clarithromycin 500 milligram in the morning and also 500 milligram in the evening. And also amoxicillin 1 gram in the morning and also 1 gram in the evening. Omeprazole is always used before the eating. دریم رژیم یا تھرد رژیم چې هغه د پیپټیک السرز لپاره مهم او اهم رژیم دی، نو دغه رژیم د OBTM چې دا هم یو 14 ورځنی درمل نه ده چې په 14 ورځو لپاره باید ناروغ لپاره دغه درمل 14 ورځو لپاره ناروغ لپاره ورکړل شي او ناروغ په دې باندې وپوهول شي چې په 14 ورځو کې باید ته دغه درملنه هیڅ کله هم قضا نه کړې. نو په دغه درملنه کې او د اومیپرازول څخه اخیستل شوی دی او بي د بسموت سب سالسلیټ څخه اخیستل شوی دی او همدارنګه ټي د تتراسیکلین څخه اخیستل شوی او ام د میټرنډازول څخه اخیستل شوی دی. د اومیپرازول also 20 ملي ګرام یا 20 ملي ګرام بي آی ډي یا په ورځ کې 2 وخته بسموت سب سالسلیټ is also 2 tablet QID. Bismuth subsalicylate 2 tablet QID means bismuth subsalicylate 2 ټابلیټه 4 وخته په 40 ساعته کې، یعنی هر 6 ساعته وروسته 2 ټابلیټه، هر 6 ساعته وروسته 2 ټابلیټه. and also tetracycline hydrochloride 500 ملي ګرام QID یا 4 وخته، همدارنګه میټرنډازول 500 ملي ګرام TID یا 3 وخته. یعنی اومیپرازول 20 ملي ګرام بي آی ډي 2 وخته، بسموت سب سالسلیټ 2 ټابلیټه یا 2 ګولۍ QID 4 وخته او تترایسیکلین هایدروکلوراید 500 ملي ګرام QID هم 4 وخته، میټرنډازول 500 ملي ګرام TID یا 3 وخته. دا دریم رژیم د اچ پایلوري کچې د اچ پایلوري له کبله پیپټیک السرز رامنځته شوی وي. د دریم رژیم تر ټولو بهترین او ښکلی رژیم د درملنه ده. بل څلورم رژیم چې تر ټولو اهم او مهم رژیمونو له جملې څخه دا هم یو مهم رژیم ګڼل کیږي چې د اچ پایلوري په درملنه کې ډیر موثریت لري او ډیر مهم رژیم دی، کنکومیټانټ رژیم دی چې په دغه رژیم کې اومیپرازول 20 ملي ګرام بي آی ډي، اموکسیسیلین 1 ګرام بي آی ډي، کلیترومایسین 500 ملي ګرام بي آی ډي او ټیریډازول د میټرنډازول په ځای ټیریډازول 500 ملي ګرام چې بي آی ډي. یعنی اومیپرازول 20 ملي ګرام 2 وخته، یو سهار یو ماښام، اموکسیسیلین 1 ګرام یو سهار یو ماښام، کلیترومایسین 500 ملي ګرام یو سهار یو ماښام، ټیریډازول 500 ملي ګرام یو سهار یو ماښام. اومیپرازول 2 times in the morning and also evening، اموکسیسیلین 1 gram in the morning and also evening، کلیترومایسین 500 ملي ګرام in the morning and also evening، ټیریډازول 500 ملي ګرام in the morning and also evening.
It was food regime for peptic ulcers and also peptic ulcers چې د H pylori په بیس کې رامنځته شوی وي. In that time په هغه وخت کې چې د H pylori لامل چې د peptic ulcers لامل یا کاسس څه شی وي H pylori وي. خو اوس راځو څلورم البته پنځم رژیم ته چې پنځم رژیم د څه شی ده د H pylori په درملنه کې د پنځم رژیم د OAL. او معنی اومیپرازول، ا معنی اموکساسیلین او ال معنی لیوفلوکساسین. Omeprazole and also 20 milligram BID. Amoxicillin is 1 gram BID and also levofloxacin is 500 milligram BID. Omeprazole 20 milligram 2 وخته او amoxicillin 1 gram 2 وخته او levofloxacin 500 milligram 2 وخته. دا د 5 سټانډرډ درملنې یا سټانډرډ رژیمونه هغه رژیمونه چې د هاریسان کې ذکر شوي دي او د هاریسان څخه ما تاسو ته راخیستي ستاسو حضور ته مې راوړاندې کړل. دا د هاریسان یو جدول ده او د H pylori دپاره ورکړل شوی ده. بل همدغه رژیمونه په نورو نومونو باندې هم شوي دي نومول شوي لکه کلیترومایسین ترایپال یعنی کلیترومایسین ورسره د یا تریپل درې ډرګس ده چې PPI کلیترومایسین and also amoxicillin او BID PPI BID clitromycin is also BID and also amoxicillin is also BID for 40 days. And bismuth quarpal is PPI BID 10 to 40 days and also bismuth substrates 120 in 300 milligram or subsalicylates in 300 milligram. QID means 3 times in the day 10 to 40 days and also tetracycline 500 milligram 3 times in the day 10 to 40 days. Metronidazole 250 in 500 milligram QID 4 times in the day or 500 milligram metronidazole is TID 3 times in the day and 10 to 40 days. Concomitant is also PPI clarithromycin amoxicillin and nitronidazole. بل هم سکوانشلز کې راځي PPI سټانډرډ ډوز سره BID یعنی په ورځ کې 2 وخته د 5 نه تر 9 ورځو پورې او همدارنګه بل PPI clitromycin 500 milligram plus nitronidazole 500 milligram BID the 5 to 7 day and also PPI standard dose plus amoxicillin 1 gram 1 gram please 1 gram BID 2 times in the day for 7 days and also PPI amoxicillin clitromycin nitronidazole 500 milligram 2 times in the day for 7 days. It's hybrid. It was the part of hybrid یعنی هایبرید کې او وخیمه د سکوانشلز او د هایبرید یعنی سکوانشلز کې د بیل رژیم ده هایبرید بیل رژیم ده خو دغلته په تشریح کې زره هغه شلومه دواړه مې یو ځای تشریح کړل. په سکوانشلز کې PPI سټانډرډ ډوز سره PPI کلیترومایسین او نټروميډازولز BID یعنی دغه هر یو ډرګس په ورځ کې 2 وخته د 15 تر 9 ورځو پورې او بل راځي د هایبرید کې بیا PPI amoxicillin clitromycin 500 ملي ګرام نټروميډازول 500 ملي ګرام په ورځ کې 2 وخته د 9 ورځو لپاره او بل لیوفلوکساسین ټریپل کې راځي PPI plus amoxicillin
or levofloxacin 500 milligram, and also amoxicillin 1 gram, 1 gram. Only levofloxacin we use QD. The levofloxacin triple, only we use levofloxacin QD, means 4 times in the day, but PPI or amoxicillin we use BID, and also two times in the day for 5 to 7 days. Levofloxacin sequential therapy is the PPI plus amoxicillin is use BID 5 to 7 days, and PPI amoxicillin levofloxacin nitronamazole and levofloxacin there is also used for QID means 4 times in the day, and nitronamazole 500 milligrams, BID 5 to 7 days. And the levofloxacin therapy is only levofloxacin used for the 3 or 4 times in the day. And another drugs is used for only used for 2 times in the day, or BID. And only levofloxacin is used 4 times in the day, or QID. In the LOAD therapy, in LOAD regimes, in LOAD therapy is levofloxacin 250 milligrams QID for 7 to 10 days, and also PPI double dose, and 20 morning and 20 in the evening, QID and 4 times in the day, and also nitazoxanide 500 milligram BID 2 times in the day, and doxycycline QRD means 4 times in the day, 7 to 10 day. levofloxacin 250 ملي څلور وخته د ورځې، PPI په ډبل دوز یعنې 100 ملي ګرامه سهار، 100 ملي ګرامه ماښام، د په څلور وخته. همدارنګه نيتازوکساناید 1500 ملي ګرامه په ورځ کې 2 وخته، سهار او ماښام. ډوکسیسیکلین QID یعنې په ورځ کې 4 وخته. تاسو ښه پوهېږئ چې د PPI means اومیپرازول، پانتوپرازول، لانسوپرازول، آیزونوپرازول. اټس کالډ PPI. یا دې ته چې ویل کېږي PPI. نو PPI کې دغه درمل راځي. دغه هغه رژیمونه دي چې د اچ پایلوري په درملنه کې ورکول کېږي، او د اچ پایلوري د موثقه او د مؤثرو درملنو له کبله. البته که چېرته څوک اچ پایلوري ولري، of course if anyone have H. pylori, it is a basically treatment for H. pylori. یعنې د یو مؤثره تداوي ده د H. pylori دپاره، او د H. pylori ناروغانو دپاره حتی چې یو طلایي درملنه ورته ویلی شو چې نوموړې درملنه ده. نو ګرانو کتونکو، که چېرته ګرانو کتونکو او لیدونکو که چې دغه زما ویډیو مو خوښ شوي اوسېږي، نو هیله مند یم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، او تر څو دوامداره په تماس کې سره پاتې شو. د الله په امان.